د سالواغې شپږویشتمه د جدي د شپږمې له وحشي تاړاکه نیولې بیا د سالواغې د شپږویشتمې تر فاتح سهاره د افغان ملت د سپېڅلي مقاومت او شهامت کیسه د شوروي ښکېلاک په وړاندې د افغان مومن ملت جهادي حماسه تاند خیام سرښندنې او شاهکاري د معصوم ابابیلو له منګلو وژونکي ګزارونه د سورة الفیل د عملي تفسیر او تشریح بڼه د لینن او مارکس له کمونیستي جنرالانو او د خلق او پرچم په نامه له مرتزقه ځواکونو سره د اسلام پروره جهادي امامانو د غزا او معرکې نندارې هوکې د سالواغې په شپږویشتمه نړۍ د کمونیزم له خوني ښاماره نجات وموند. د افغانستان په پاک حریم د دې ناولې مفکورې ریښې وچې شوې، پلانونه یې شنډ، تحمیل شوي واکمنان، تزویري او پړسېدلي شخصیتونه، بې رحمه لاسپوڅي قاتلان او جاسوسان یې څوک وتښتېدل، څوک ووژل شول او څوک په دار شول. د کمونیستي نظام د پایښت هیلې یې خاورې او د استعمار خوبونه یې له خاورو سره خاورې شول او افغان باتور ملت یو ځل بیا د امپراتوریو د ماتې په قاموس کې د سالواغې شپږویشتمه د تاریخ زرینو پاڼو ته د استقلال د ویاړمنې ورځې په نامه وسپارله. د سالواغې د شپږویشتمې د ازادۍ ویاړ دې مبارک وي.